بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یو نه یکشنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د شعبان المعظم 20 نیټه ده چې د 1400 لومړی د کاب د 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د صنعت، تجارت او کرنې رئیسانو سره د هرات والي لیدنه. په دې ناسته کې د صادراتي توکو پر ضد عفوني کولو خبرې وسوې. د مکتب په نوم نرم افزار جوړېدل. دغه نرم افزار د آنلاین روزنو لپاره جوړ شوی دی. او د ډریورۍ جواز لپاره د 115 تنو څخه د ازموینې اخیستل. دغه برخه کې 80 تنه بریالي شوي دي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار، د صنعت او تجارت رئیس مولوي بشیر محمد سیرت او کرنې رئیس مولوي پیر محمد حلیمي او داراز یو شمیر سوداګرو سره لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې نورو هیوادونو ته د افغانستان خوراکي صادراتي توکو د ضد عفوني کولو څرنګوالي په اړه خبرې وسوې. په نظر کې د صنعت او تجارت وزارت سره د یو شرکت تړون له مخې ټول صادراتي خوراکي توکي دغه شرکت د لوري ضد عفوني سي. خو یو شمیر سوداګر وایي بهرني هیوادونه د خوراکي توکو د ضد عفوني کولو سره موافق نه دي. وروسته پریکړه وسوه چې د صنعت او تجارت وزارت تر امر پورې دی د ضد عفوني کولو موضوع اختیاري وي. د پښتون زرغون نوې ولسوال همکارانو ته معرفي سو. د هرات ولایت مقام د حکم پر بنسټ د شینډنډ ولسوالۍ پخوانی امنیه قماندان مولوي غلام حیدر عبیده د پښتون زرغون ولسوالۍ د نوي ولسوال په توګه مقرر او د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محمد طیب نجات تلوري همکارانو ته معرفي سو. په مراسمو کې مولوي نجات د یاد ولسوالۍ د پخوانی ولسوال څخه په قدردانۍ نوي ولسوال ته په چارو کې د بریالیتوب هیله وکړه. وروسته مولوي غلام حیدر عبیده هم ډاډ ورکړ چې د پښتون زرغون ولسوالۍ خلکو ته به خدمت په لاره کې د هیڅ ډول زیار څخه ډډه نه کوي. د ښوونځي په نوم نرم افزار چې په 2013 کال کې د کورونا پر وخت جوړ شوی و اوس څه د پاسه 10,000 کارونکي لري. د دې نرم افزار جوړونکي وایي دغه نرم افزار د 1 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د ښوونځي مضامینو د زده کړې برسیره خصوصي برخې هم د ځان سره لري. یو شمیر ځوانانو د داسې نرم افزارو برابرول مهم وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ټولنیزو مجازي پاڼو پر ځای باید د انټرنیټ څخه خلاقانه ګټه واخیستل شي. نور حال په راپورټ کې. دلته یو شمیر هغه کسان چې د مکتب په نوم د نرم افزار د زده کړې لپاره راټول شوي دي. د دې نرم افزار جوړونکي د دې کار موخه آنلاین زده کړو ته د زده کوونکو لاسرسی بولي او وايي دغه اپلیکیشن د کووید-19 ناروغی پر وخت جوړ شوی و. اپلیکیشن در موبایل های اندروید و آیفون قابل دسترس هست که یک بخش برای شاگردان می باشه یا محصلین که از او استفاده میکنن و یک بخش برای مختص به انستیتوت ها و همچنان مؤسسات تحصیلی می باشه که اونا میتونن از طریق از او آموزش های خود نشر بسازن. طبق نام و همچنان لوگوی خود در داخل اپلیکیشن مکتب بعد از بررسی تیم که صورت میگیره طبق کاریکولم و فرهنگ افغانی ما باشد داخل اپلیکیشن نشر میشه. نظام های آموزشی تلاش بکنن تا این دولت باید تلاش بکنن تا این محدودیت ها کمتر باشن، روی زیرساخت ها سرمایه گذاری بکنن تا انشالله آموزش به صورت خانه به خانه صورت بگیره و محصل امروز یا متعلم فکر نکنه که حتما باید به سرصنف حاضر بشه چیز یاد بگیره. امروز اگر کسایی که اینترنت دارن به جایی که وقت خود صرف مسائلی بکنن که غیر آموزشی باشه میتونن از این اپلیکیشن های آموزشی استفاده بکنن و سطح علم و دانش خود افزایش بدن. دغه نرم افزار د جوړېدو را په دې خوا تر دې دمه نږدې څه د پاسه 10,000 تنه ورڅخه کار اخلي او هغه د علم او پوهې د زده کړې او پراختیا په برخه کې مهم وبولي. فعلا چیزی که هست مضامین مکتبه. ما تمام مضامین مکتب هستیم فی 7 تا 12 در نظر گرفتیم و داریم که ویدیو هم گفتم انستیتوت مختلف ضبط میکنیم و ما تصمیم داریم هرچی بیشتر توسعه بدیم و محتوای با کیفیت تر ارائه بدیم و عالم در سطح خیلی بالایی داریم ما محتوایی که هسته
و برنامه در آینده ما درست دانشگاه هم داشته باشیم، فانتون هم ما درستی داشته باشیم، یک سیستم ما داشته باشیم که عمومی باشه در بخش آموزش، یعنی هر کس بیا بتونه از چه دانشجو باشه چه کسی که مکتب بخونه محصل مکتب او هم بتونه براتی بیا از این محتوا استفاده کنه بدون هیچ محدودیتی فقط با داشتن یک گوشی موبایل. یو شمېر ګډونوال هم د دې زده کړې څخه خوښ دي او وایي د داسې نوښتونو زده کړه یو شمېر وګړو ته د کار زمینه هم برابرولی شي. نه تنها که یک برنامه که میتونیم از طریق از او آموزش ببینیم، بلکه ارتباط با هم میتونیم برقرار بکنیم و در زمینه‌های مختلف ایده ها خود به اشتراک بگذاریم و خیلی میتونه موثر باشه. د مکتب نرم افزار په 2013 کال کې د کرونا وایرس د خپرېدو پر وخت زده کوونکو ته د آنلاین لاسرسي په موخه جوړ شوی و او دوی نړیوالې جایزې هم ګټلې دي. د غوریان لوبډلې فوتسال غوره لیګ سیالي وګټله. د غوریان ولسوالۍ د فوتسال غوره لیګ د هرات بدني روزنې او ورزش رئیس مولوي ګلاب الدین خپلواک د فوتسال کمیټې مسؤلینو او مینوالو په حضور کې د غوریان ولسوالۍ په ورزشي جمنازیوم کې ترسره شو. مولوي ګلاب الدین خپلواک د دې سیالیو په پایغونډه کې د برخوالو څخه قدرداني وکړه او د ورزش په برخه کې د غوریان ولسوالۍ کدرونه د قدر وړ بلل. دغه سیالۍ 2 میاشتې مخکې دغه ولسوالۍ د بیلابیلو کلو څخه د 12 لوبډلو په شتون کې پیل شوي چې په پای کې د دې سیالیو په فینال کې د غوریان فتح لوبډلې 4-2 خپل سیاله ډله ماته کړه او د غوریان ولسوالۍ د فوتسال غوره لیګ اتله شوه. د هرات 115 تن اوسیدونکو د لیسانس په عملی ازموینه کې ګډون وکړ. دا کسانو لا مخکې د موټر چلولو جواز اخیستو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي وو. د کسانو د ترافیکو قواعدو د زده کړې وروسته د ترافیکو هیئت په حضور کې عملی ازموینه ورکړه. په دې ازموینه کې 8 تنه بریالي شوي او د موټر چلولو جوازونه یې ترلاسه کړي دي. د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 15 تنه د نشئی توکو او مشروباتو د پلور په تور نیول شوي دي. په هرات کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت اړوند ځواکونو د څو کشفي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه د نشئی توکو او الکولي مشروباتو په تور نیولې دي. له دې کسانو څخه یوه اندازه نشئی توکي او الکولي مشروبات ترلاسه شوي دي. دا راز د دې کسانو دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د اسلامي امارت منصوبینو د لوري 2 تنه غله نیول شوي دي. د هرات ولایت د 14 امنیتي حوزې پولیسو د کشفي عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه هغه غله ونیول چې د یو شرکت څخه یې 400 بوجۍ سمنټ غلا کړي وو. د یادو کسانو څخه یاد اندازه سمنټ ترلاسه شوي او هغوی تر څار لاندې دي. د هرات امنیه قومندانۍ منصوبینو 2 تنه د موټرسایکلانو د غلا په تور نیولې دي. د هرات د 14 امنیتي حوزې منصوبینو د کشفي عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه د موټرسایکلانو د غلا په تور چې موټرسایکلان غلا کول او بیا یې د پرزه کولو وروسته پلورل نیولې دي. له دې کسانو څخه 2 غلا شوي موټرسایکلان هم ترلاسه شوي او هغوی تر څار لاندې دي. او وروستی خبر دا چې د انجیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو تن د غلا په تور نیول شوی دی. د انجیل ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ منصوبینو د دې کس سره 1 میل ټوپکچه، 3 د کلاشینکوف شاجوران، د سولر تختې، کنسرټونه او یوه اندازه نشئی توکي نیولي دي. یاد کس تر څار لاندې دی. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات شهر نیمه و ریاض الوار درجه ووش تیتا 11، غوریان نیمه و ریاض الوار درجه ووش تیتا 11، کراخ نیمه و ریاض الوار درجه 11 تیتا 9 او پشتون زرغان نیمه و ریاض الوار درجه اشپوشوش تیتا 12. محترم لیدونکو دا و خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د صنعت، تجارت او کرنې رئیسانو سره د هرات والي لیدنه. په دې ناسته کې د صادراتي توکو پر ضد عفوني کولو خبرې وشوې.
د مکتب په نوم نرم افزار جوړیدل دغه نرم افزار د آنلاین روزنو لپاره جوړ شوی دی. او د ډریورۍ جواز لپاره د 115 تنو څخه د ازموینې اخیستل دغه برخه کې 80 تنه بریالي شوي دي. درنو محترم لیدونکو دا وه د دې مهال خبري ټولګه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.